زه خو وایم چې د هغه ستونزه د پوستې پرېښودل نه دي، یوازې غواړي چې موږ ودرځوي. کله چې موخې ته ورسېده بیا به ووایي چې زما زور په ترک عسکرو رسېږي، بیا به بل کار وکړي. سمه ده، هغه څنګه دونه پټ اوسېدلی شي؟ موږ د هغه په اړه هیڅ معلومات نه لرو جګړن صاحب. ولا وروره، موږ د هغه سړي د شکل او اصلیت په اړه هیڅ کوم معلومات نه لرو، البته چې دا زموږ کار نور هم سخته دی. د دې کار بل اړخ دا دی چې هغه د تاریخ د سختو حالاتو په یادولو سره موږ ته د پیغام رسولو هڅه کوي. هغه چې ډګروال کوپوز ته کوم غږیز پیغام را لېږلی له هغه نه زه دومره پوه شوم چې دا سړی د ترکانو د تاریخ په اړه پوره معلومات لري او هرومرو له ترکانو سره کومه ستونزه لري. ها داسې چې دا نو څوک چې له موږ سره ستونزه لري موږ به هم ستونزه حل کړو، د خدای په مرسته سره جګړن صاحب. ژوندی اوسې وروره. انشاءالله دې میر دوباره انشاءالله. الهامه ټلیفون راکړه. واخلئ جګړن صاحب. ژوندی اوسې وروره. جګړن بزرګ امام وروکئ ډګروال صاحب. جګړنه څه مو وکړل؟ کوم پرمختګ شوی؟ وخت مو کمیږي. هغه کس بیا اړیکه ونیوله. لږ ښاغلي ایدرنامه چې کوم معلومات واخیستل د هغه په اساس مخته راوړي، خو له بده مرغه چې پرمختګ نه دی شوی. سمه ده جګړنه، زه د خبر په تمه پاتې کېږم. اتلان هم تر اوسه کوم پل نه دی پیدا کړی. خواشینی یم. واچوه. ته یې واچوه. دا دی نن شپه باخله ما سره ډېرې اړې کوي. ماشاءالله ماشاءالله. بخښنه غواړم اشتهر آغا، نن شپه باخله ما سره دی، سبا شپه به له تا سره وي. یو بل میدان هم کوو، لوبه کوو که نه؟ یو بل میدان هم کوو. زه ستونزه نه لرم. دا خبره ده سمه ده، خو نن شپه ناوخته شوې. ما ته لږه اجازه راکړه، تشناب ته ځم بېرته راځم. ما ته صبر وکړئ، سمه ده؟ ملګرو ما ته هم اجازه راکړئ، زه به هم تشناب ته لاړ شم، ډېر په تنګ شوی یم حالا. چې تشناب ته ځې پیسې هم ته پرېږده. ځم بېرته راځم. رښتیا وایي ډېر هوښیار دی والله. ته څه کوې؟ ته څه کوې ها؟ ما ته وګوره، ما ته ښه غوږ شه اشتهر آغا. اوس نو له دې ځایه یوځای ځو. که کسانو ته د معمولي کوم څه په ډاګه کړل نو سمدلاسه دې وژنم، کیسه به دې مفته شي. زما په خبره پوه شوې، زه د له لاسه ورکولو لپاره هېڅ هم نه لرم. که چېرته کسانو ته د معمولي څه په ډاګه کړل نو ماشې ته فشار ورکړه. ستا ستونزه څه ده؟ له ما نه څه غواړې؟ اندېښنه مه کوه، پوه به شې حالا. مخکې شه. پورته شه. ته هم دلته ویده شه. هغه دی
هغه ستا په څېر بې عقله اجدار مې ونیو ستاسې خواته د روان یم سمه ده صاحب ته اوس چېرته یې تر اوسه د قوم د کنټرول تر سیمې لاندې یم تر څو چې هغوی خبرېږي کله دې ځای نه ووتم بیا هېڅ ستونزه نشته جګړن صاحب ګوره صاحب موږ هېڅ وخت نه لرو بیړه وکړه سمه ده جګړن صاحب اجدار یې نیولی راولي په هر حال شکر دی انشاءالله داسې یو څه به ووایي چې زموږ په کار شي ملګري لاړ به شو خپل زمانه به له هغه بې شرف نه وژغورو انشاءالله انشاءالله په رښتیا هم ترک عسکر پوسته پرېږدي والله زه یې په خپلو سترګو وینم خو اوس هم باور مې نه راځي هغوی پوسته پرېږدي والله چې د مشر خبره مني موږ دا ورځ په خپلو سترګو ولیدله بله مشره زه تا ته ښه خبرونه لرم اورم ښاغلی ولیده هغه وایم مشره ترک عسکر پوسته پرېږدي بیرغ یې هم ښکته کړی دی عسکر هم توکې لېږدوي سمه ده ته د پوستې څارلو ته ډبه مرکړه اوس نو وار دویم پړاو ته ورسېدو ډګروالا ګورم چې څه کوم عسکر دې غوره کوې ډګروال صاحب لوی سکرین کې ښکاره کړه تاسو ښه یې هلکان زه ښه یم ډګروال صاحب ژوندی اوسئ ښه یم ډګروال صاحب زه هم ښه یم ډګروالا د پوسټې پرېښودل دې پیل کړه دا ډېره ښه پرېکړه وه
ته چمتو یو منصرف شئ اجازه مو ورکوئ چې دا بېشرف خپلې موخې ته ورسېږي داسې مه کوئ ډګروال صاحب مه کوئ دا رزیل مه خوشحالوئ ډګروال صاحب زه مجبور وم چې داسې مې کړې وای هو اوس نو د دې وخت راغلی چې ته کوم عسکر غوره کوې ډګرواله علي او یا که سالچوک علي ورور غوره کړي ډګروال صاحب ما پرېږدئ علي ورور وژغورئ ډګروال صاحب سلجوکه نه ډګروال صاحب تاسو باید سلجوک غوره کړئ زه بیخي جدي وایم ډګروال صاحب علي ورور وژغورئ علي ورور وژغورئ ډګروال صاحب سلجوکه نه سلجوکه ډګروال صاحب د خدای لپاره سلجوک غوره کړئ باید هغه ژوند وکړي یوه کوژدنه هم لري هغه به واده وکړي زه خو خپل او خپلوان نه لرم ډګروال صاحب سلجوک غوره کړي هغه زمری باید ژوند وکړي خیر دی ډګروال صاحب نه ډګروال صاحب دا یو هم مهم نه دي علي ورور وژغورئ ډګروال صاحب زه له هر څه نه تېر یم علي ورور له دې بېشرفانو نه وژغورئ که زه رښتیا ووایم ستاسو عسکرو زه ډېر حیران کړی یم ډګرواله ما خو فکر نه و کړی چې زموږ دا معامله به دومره له احساساتو ډکه وي نیم ساعت وخت لري ډګرواله علی او یا که سالچوک علی او یا هم سالچوک ته ما چیرته بیایي ارامه اوسه رزیله کنه نه ولم دی زرکو موټر ودروه ارامه اوسه کنه موټر ودروه زرکبه وایم ارامه اوسه درته وایم موټر ودروه موټر ودروه ارامه اوسه ودروه ارامه اوسه کنه موټر ودروه ودرېږه صبر وکړه وایم وژنم دی سمه ده صبر ولم دی حرکت ونه کړي رزیله خدای دې تا ووهي رازیل خپل ځان لاندې وغورځوه په دې تورې تیاره کې زه هغه چېرته پیدا کړم ناوخته کېږي خدای دې تا ووهي جګړن صاحب زنګ ووهه وایي زه اوس هغه ته څه ووایم جګړن صاحب سایفو رانږدې شوې ډېر لږ وخت مو پاتې جګړن صاحب هغه سړی له ما نه وتښتېده څه دا څه معنا لري چې له ما نه وتښتېده سایفو داسې کار دې ولې وکړ دا څه معنا لري چې له ما نه وتښتېده څه وشول ځان یې لاندې له موټر نه وغورځوه وروسته بیا د ونه منځ کې لاړه ورک شو جګړن صاحب دلته هرې خواته توره تیاره ده زه اوس هغه لټوم هغه رزیل پیدا که سایفو موږ باید د هغه نه حال واخلو هغه پیدا که او رای بله چېرته یې رزیله خدای دې هغه رزیل ووهي هغه رزیل ترې تښتېدلی سمه ده
د هیڅ شي په کیسه کې نه موږ باید علي او سلچوک وژغورو زه هر څه په ځان منم اتلانو هغې سیمې ته دننه کېږو پیاده نه ځو الوزو زر کوئ ځوانانو دا چې تاسې غواړئ د څه په اړه له ما سره خبرې وکئ پوهېږم ستاسې له حالت نه هم خبر وم د همدې لپاره پرته له وخت ضایع کولو نه غواړم هر څه چې ما پورې اړه لري وکړم تاسې د کوژدې او واده مراسم هر څنګه چې وي د خپلو کورنیو ترمنځ کولی شئ خو ستاسې د کوژدې ګوتمې دلته ټول یو ځای ستاسې په ګوته کوم سلچوکه بشر ډګروال صاحب ډېره مننه کوم اوس یې پرېږدم خدای دې نیک او مبارک د اوس لپاره موږ سینما ته نشو تللی زه له دویم بریدمن علي سره یوې دندې ته کله چې بېرته راغلي بیا زه سلچوکه ستونزه نشته سمه ده د خدای په امان دقت علي څه ته چې اړتیا ده هغه وکړه ویې وله زه درته امر کوم سیمون ووهله امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب قربان دې شم خدایه ته ما مه شرموه بسم الله ته ما څه چې کولو ته دوام ورکړه دوام ورکړه بریدمنه ته کولی شي چې دې دندې ته لاړ نه شي موږ لږ مخکې ګوتما درته په ګوته کړه که ته غواړې چې اوس لاړ نه شي نو کومه ستونزه نشته نه ډګروال صاحب زه دې دندې ته چمتو یم دا چې کوم عسکر ژغورل غواړي پرېکړه به یې پخپله کوئ علي او یا سلچوک تا ته تر نیمې شپې پورې وخت درکوم کوم یوې ژوندی پاتې شي او کوم یوې ووژل شي پرېکړه دې وکړه ډګرواله
تا ته چې مې کوم وخت درکړی و خلاص شو اوس نو ته باید یوه پرېکړه وکړې کوم یو عسکر سره پر ارزښت لري علي ژغورې او یا که سلچوک ژغورې کوم یو باید ژوندی پاتې شي ډګروال دویم بریدمن علي او یا که سلچوک کوم یو ډګرواله کوم یو زه علي غوره کړم په دې معنی چې دویم بریدمن علي ژغورې ډګرواله زه دې ته اندېښمن یم چې د مرګ او ژوند ترمنځ پرېکړه کول څه یو احساس لري ځان دې څنګه احساسوې ډګرواله نور نو غلی شه سمه ده څنګه چې ته وایې هماغسې به وشي علي غوره شه سمه ده علي به ژوندی پاتې شي سلجوک به ووژل شي ډېر ښه علي هغه ته اندېښنه مه کوه ډګرواله موږ معامله وکړه او زه معاملې ته ژمن یم علي به ژوندی پاتې شي دا چې موږ هغه چېرته خوښې کوو ته به خبر شئ ډګروال صاحب بخښنه غواړم خو دا پیښې زما هیڅ باور نه راځي هیڅ باور مې نه راځي داسې یو پرېکړه مو څنګه وکړه زه نه پوهېږم هغوی دویم بریدمن علي او سلجوک هغوی دواړه ستاسې عسکر دي ډګروال صاحب خو تاسې لږ مخکې د دویم بریدمن علي د ژوندي پاتې کېدو د سلجوک د وژل کېدو پرېکړه مو وکړه ډګروال صاحب زه په دې نشم پوهېدلی او نه غواړم چې پوه هم شم کله چې د هغه رذیل ته د دویم بریدمن علي نوم ورکړه
تاسې څه احساس وکړ ډګروال صاحب څه ده چې مو اړتیا وه هماغه مو وکړل سمه ده سلجوق د سلجوق ژوند په دې اړه مو فکر کړی ډګروال صاحب د سلجوق په اړه مو فکر کړی د هغه ژوند کوم ارزښت نه لري که څنګه ولې دویم بریدمن علي ولې سلجوق نه د دې لپاره چې رتبه یې له هغې نه لږه ټیټه ده ډګروال صاحب د دې لپاره چې د سلجوق رتبه له هغې نه ټیټه ده ډګروال صاحب ما ته کوم ځواب نه لرئ ډګروال صاحب څو بجې دي یوه ساده پوښتنه مې وکړه څو بجې دي وحشي ځناورو بله اعصاب مې خرابېږي پوه شم مشره زر کوئ دا خوشي کوي چې ځو چېرته ځو رزیله ها مه خانده ما پوښتنه وکړه چې موږ چېرته ځو وحشي ځناوره ارام اوسه عسکره ستاسې قومندان له تاسې دواړو نه یو غوره کړی لږ وروسته به پوه شئ ما ته وګوره سلجوق یې غوره کړی که نه زر یې بوځه ډګروال صاحب سلجوق غوره کړی که نه ما ته وګوره ما وژنئ که نه رزیله ما ته ووایه چې ډګروال صاحب سلجوق غوره کړی بېشرمه زه له دې پیښو نه وروسته عسکرۍ ته دوام نشم ورکولی ډګروال صاحب له دې یونیفورم نه دې زما ځان قربان وي خو نشم کولی ډګروال صاحب چې دې دندې ته نور دوام ورکړم بشک لورې ګوره ته اوس احساساتي چلن کوي لکه آرام اوسه او صبر وکړه صبر وکړم څه شي ته صبر وکړم ډګروال صاحب د سلجوق د شهیدېدلو خبر ته صبر وکړم فکر کوئ چې زه په دې نه پوهېږم ډګروال صاحب ترلاسه کړی ډګروال صاحب لورې په اصل کې ما د سلجوق د شهیدېدلو خبر له تاسو نه ترلاسه کړی ډګروال صاحب بشک لورې ته ډېر احساساتي چلن کوي زه یوازې درته وایم چې ارام اوسه صبر وکړه بله بله برجانه ډګروال د سلجوق نه تېر شو هغه به وژنه پوه شوم مشره رزیلانو تاسې ما وژنئ که نه سمه ده سلجوق د سلجوق ژوند تا تر نیمې شپې پورې وخت درکوم ډګرواله 10 دقیقې مخکې خدای دې تا ووهي دا سړی څه شو داسې نه چې مردار شوی وي که مردار شوی وي نو مړی خو به یې هم دلته وي نه داسې خبره نه ده لکه چې تښتېدلی دی خو ما په خپلو سترګو ولید چې هغه له پاس نه ځان په ملق خوړلو دلته راغی
والا که پیدا نه کوم ډیره بنا وخت شي هر څه به برباد شي. سایفه تاسو راغلی جګړان صاحب، هغه له مانه وتښتېده، اوس نشم پیدا کولی. راغلو جګړان صاحب دا ځای ډېر ټیټ دی، کله پاسه غورځېدلی وي، کېدای شي چې مړ وي. له مانه وتښتېده جګړان صاحب. سمه ده. اتلانو د هرې تیږې لاندې ګورو، ټول ځایونه ګورو، هله وخت نه لري. ملګري زه نه پوهېږم چې هغه غږ ده، زما که دوه پلې شو هغه پکې دننه شو. نه پوهېږم. هغه رزیل دلته پروت دی. ها الیاسه دا وګوره چې ژوندی دی. زه یې هم دا اوس ګورم جګړان صاحب. ما فکر نه کاوه چې د داسې یو رزیل لپاره به زه داسې یو خبره وکړم، خو هیله منده یم چې نه به وي مړ شوی. جګړان صاحب دا سړی ژوندی دی. په هوښ یې راوله الیاس هله. پاڅېږه رزیله، پاڅېږه که نه تا ته وایم، پاڅېږه. پوه شه رزیله. پاڅېږه رزیله. پاڅېږه رزیله، پاڅېږه. څه تاسې ترک عسکري، څه خبره ده له ما څه غواړئ؟ دا چې موږ څه غواړو ته ډېر ښه پوهېږې. نه پوهېږم، تاسې له مانه څه غواړئ؟ ما ته وګوره، زموږ تښتول شوي عسکر چېرته دي او چا تښتولي؟ په هر څه چې پوهېږې زر یې ووایه. د څه شي عسکر؟ چا؟ زه هېڅ نه خبر نه یم. دروغ مه وایه رزیله، درته ماشومان ښکارو، موږ فقط نه پوهېږو چې ته څوک یې. ما ته وګوره، یا زر تر زره حال ووایه، یا دې هم دلته مغزه شین چېرته دي؟ ما ته وګوره، د جګړان صاحب اسامه خرابوه، قسم کوم چې چاره دې کوي. رزیله ګوره زه وخت نه لرم، زما عسکر چېرته دي؟ چېرته یې ساتي او چا تښتولي دي؟ په هر څه چې پوهېږې زر یې ووایه. زه په هېڅ هم نه پوهېږم. دمیره بم وارونکی تیار کړه، زه تر دریو شمار کوم، که حال یې ونه ویل نو دا بې شرف په خوله ووایه. امر پرځه کېږي جګړان صاحب. راځه دلته ودرېږه. ما خو درته وویل چې د جګړان صاحب اسامه خرابوه. یو دوه درې ویې بله هله. سمه ده، صبر وکئ، حال وایم. ووایه نو. هغوی له مانه یې مرسته وغوښته، هغوی عسکر تښتول، ما هم د شمال خوا ته یوه ډیپو ورکړه، ټول هم دومره. ما ته وګوره رزیله، هغوی څوک دي؟ ما یوازې په ټلیفون کې ورسره خبرې کړي، په دې کار کې نور ښکېل نه یم. ته رښتیا وایې که نه رزیله؟ زما ټول معلومات هم دومره. که دروغ دی ویلي نو په هغې وسله کې چې کوم بم دی هغه ښه. زه بیا راځم، په خوله دې په هغه بم باندې وځم. سایفه امر وکړئ جګړان صاحب. دا رزیل دی له تا سره، که د تښتېدلو هڅه یې وکړه نو هېڅ زړه پرې مه سوځه سایفه، په سر یې وونه پوه شوې؟ امر هم پر ځای کېږي. اتلانو وخت نه لرو، هله راځئ چې ځم. هله ملګرو مخکشه که نه؟ جګړه ده. سرچوک چې په کومه ډیپو کې ساتل کېږي راتلونکې برخه. خو که چېرته موږ اوس راسن برېد وکړو د هغوی د ژغورلو هڅه وکړو، له ډېر ګواښ سره مخ کېږو. جګړان صاحب، دویم بریدمن سلچوک اوس تشناب خوا ته بیایي. دا کار به د هغه لپاره ډېر سخت وي. وخت پوره شو مشره.
زر کسان له ځان سره واخلئ او لاړ شئ هلته د ډګروال د کسانو مخه ونیسئ او هغه عسکر ووژنئ